خبره چلیده چې خاوند تینا ډیر رضا د خاوند د رضا خیالي ساتلو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دخلت الجنه، دا خزه جنت تلا چې دی په سیرستو د خاوند رضا چلیده. مونږ د نفل اورو، د تهجد اورو، د نفلی رجوع اورو، خدا نورو چې خزه وفات شي او رستو بسې د خاوند رضا چلی. ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض، چې خاوند ته ناراضه دخلت الجنه، د جنت تلاړه. بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور ده، چې کله وفات کېدله علی رضی الله تعالی عنہ ته کېناستل. علی رضی الله تعالی عنہ ته په جړا شول، وی علی رضی الله تعالی عنهما تخپل حق معاف ک. د نبی علیہ السلام لور دا، د حسنین مور دا، او د جنت د ټول خز سردار. خاوند ته وی ما ته حق معاف. علی رضی الله تعالی عنہ ته په جړا شولا، وی علی چې زتا نه مبخل نو ما رب نه بخي، چې ستا حق پما پوری، چې ستا حق پما پوری دی ما معاف ک، چې ما رب معاف کی. هغه ورته بی بی فاطمه ته ما معاف ک، زما کور تراللې په مشک کې بدی اوبر اورلې دی وجود کې در لرسو نخي جوړې کړلې. زما کر غربت، ما کر ډیر فقر فاقوا. بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمای یو دسی پوزې غونتو انډېرې شان د ورځې بم په است غیا کې خودل او د شپې به پزو. علی رضی الله تعالی عنہ سم لاست ورځې د اس غیا او د شپې و په زمون گزارا. فاطمه سیدۃ نساء اهل الجنه، د جنت د ټول خزو سردار دی. زکا چې پجوندانې د غیر محرم نظر پزان نو پرېخو د پردی د حکم د نازلې دونه پس. نو د خاون حق مقدم دی. سلورم کار چې زنانه وکي چې دا رشتې پیوس کی، دا رشتې سکی ورولي. نن سبا چې ډېری رشتې کټ تی کنه، پدې کې ډیر کردار چې دیغه د زنانو دا نارینه اس نه خبر، خو چې کور کې راشي دی ولا په وخت کې ولا خبره ورواچ دسی دی کړي ورو دسی کړي ها جو دی ورته ګرم ګرم شي. خپل دورونه یو بل ته مشتو گریبان شي، یو بل ته گریوانونو تلاس د یو پلار امور پیدای د اختر په ورځ د یو بل سره سلام ونکي. دا ژوند دی، دا ژوند دی. د یو مور او پلار پیدا او د اختر په ورځ د یو بل سره سلام نکي. ورور څومره قیمتي سیز دی. حدیث کې راځي ورور د مټو زور، ورور د مټو زور دی. ها المرء کثیر باخیه، ورور طاقت ته. ها مور شفقت ته، ورور طاقت ته.